قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د دولت د نوښت شاخص د یو هیواد د نوښت د عمومي توان د عموده ونډه ښودنه کوي. دغه شاخص د نوښت د سرچینو د پوهې د ابتکار د تصدیو د نوښت د نوښتي کارنامې او د نوښتي چاپیریال په برخو کې د هیواد د نوښتي توان ارزونه کوي. څه موده مخکې د چین د ساینس او تخنیک د پرمختیایي ستراتیژي څیړنیزې اکاډمۍ د 2024 کال لپاره د دولت د نوښتي شاخص راپور خپور کړی دی. دغه راپور ښیي چې د چین د نوښت توان په نړۍ کې 10 مقام نیسي. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. راپور وایي اسیا، امریکا او اروپا د نوښت په نړیوال لیست کې مخکښ ځایونه لري او ځینې هیوادونه د ساینس او تخنیک د نوښت په برخه کې د لید وړ ورهوالي لري. چین په 2012 کال کې د نوښت په نړیوال لیست کې 20 ځای درلود او اوس 10 مقام ته پورته شوی دی. د چین د نوښت اوسنۍ سویه د اروپا د عموده پرمختللو هیوادونو سویې ته نږدې شوی او د پرمختګ سرعت یې په ټولې نړۍ کې ډېر چټک دی. چین په مخکښو لاسو هیوادونو کې یوازینی د منځني عاید هیواد دی. د معلوماتو له مخې د چین د نوښتي شاخص نمره 7.1 ده چې دغه نمره د فرانسې د ورته نمرې په پرتله لوړه ده. د چین د نوښتي شاخص د زیاتوالي سرعت د پرمختللو هیوادونو د سرعت په پرتله چټکتیا ښودلې ده. د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې د مختلفو هیوادونو ترمنځ د نوښت توپیرونه لا هم پراخ او ډېر دي. عموده ابتکاري عملونه او د نوښت تولیدات په هغو هیوادونو کې جوړ شوي چې مخکښ 15 مقامونه لري. که څه هم د دغو هیوادونو نفوس د ټولې نړۍ په عمومي نفوسو کې 28.8 سلنه نیسي، خو د اقتصاد عمومي اندازه یې د نړۍ په عمومي اقتصادي اندازې کې 3.4 سلنه نیسي او ابتکاري لګښت یې د ټولې نړۍ په عمومي لګښت کې 4.5 سلنه نیسي. دغه راز یاد راپور ښیي چې له 2014 کال راهیسې امریکا په پرله پسې توګه د نوښتي شاخص لومړی مقام ساتلی دی. محترمو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.